د لر او بر یو افغان د شعار سپاهي او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي علي وزیر بیګا د نیول کېدا پر وخت هم پاکستاني استخباراتو ته د حق وینا کوله. علي وزیر پرون ماښام د پېښور ښار حق غوښتنې یوې ناسته کې د ګډون څخه وروسته نیول شوی دی. له تېرې میاشتې راهیسې پښتون ژغورنې غورځنګ یو وارې بیا د پاکستاني ریاست د ظلمونو خلاف په وزیرستان، چمن، کراچۍ او نورو بېلابېلو ښارونو کې لویې غونډې وکړې چې د یاد هېواد پوځ او استخبارات یې غوسه کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین، محسن داوړ او نور مشران وایي د علي وزیر نیونه د پاکستاني ریاست ورخطایي ښیي. د دغه غورځنګ د رهبري غړي محسن داوړ ویلي پاکستان طالبانو ته چې د افغانانو قاتلان دي سرې قالینې غوړوي، خو د امن غوښتونکي علي وزیر نیسي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستاني ریاست د پښتنو په وژلو، نیولو او بندي کولو د ظلم خلاف راپورته شوی غږ نشي خپ کولی او دا لړۍ به اوس تر منزله رسي. دوی وایي ملګري ملتونه، د بشري حقونو نړیوال سازمانونه او افغان حکومت باید د پښتون ژغورنې غورځنګ غږ حق وګڼي او پر پاکستاني ریاست فشار راوړي چې پر پښتنو پیل شویو ظلمونو او جبر ته د پای ټکی کېږدي. زما په نظر چون د پاکستان حکومت په خصوص د پاکستان سیاست کنترل کوونکی یا د آیسا استخباراتي سازمان تل کوشش کوي چې نړیوالو ته داسې وښیي چې موږ د دیموکراسي پلویان یاستو، دیموکراسي تمثیلوي، دیموکراسي ډرامې جوړوي، اما په اصل کې نظامیان تر هغه وخته پورې اجازه د غونډو، د فعالیتونو، د سیاسي فعالیتونو ورکوي چې خطر محسوس نه کړي. زمانه چې خطر محسوس شو یا مشران نیسي یا د غونډې د سوله ییزې غونډو مخه نیسي. او بیلګه یې همدغه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو نیول. د چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي د ترهګرۍ د تمویل او تجهیز په برخه کې د پاکستان خلاف باید په نړیواله محکمه کې عریضه وشي او د بېګناه پښتنو د وینو پوښتنه دې هم ترې وشي. خو ولې پښتون قوم به په هر ډول حالاتو کې له خپلو حقوقو څخه دفاع کوي او خپل غږ به نړیوالو ته رسوي. نو پر همدې اساس باندې موږ پښتون قوم پر نړیوالو باندې دا غږ کوو تر څو د عدالت په بین المللي محکمه کې او یا هم د جنایي په بین المللي محکمه کې د پاکستان هیواد پر وړاندې باندې عریضه دایر کړی شي او پښتون قوم ته د خپل حقوق وسپارل کړي. په لر او بر وطن کې د ټولنیزو رسنیو کارونکي هم د علي وزیر نیول د پاکستان د جبر او پالیسیو دوام ګڼي او پر وړاندې یې درېدنه فرض بولي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین هم نن د علي وزیر د نیونې خلاف د غورځنګ تګلاره اعلان کړه او د مزاحمت د دوام یادونه یې وکړه. علي وزیر او محسن داوړ تېر کال هم د پاکستاني پوځیانو له لوري نیول شوي وو چې څو میاشتې بندیان ول.